څه شي خو لږ سات له ګناه ده خیر دې بیا به توبه وباسو مسله د چا ده که د الله سره تعلق ساتي خیر ګناه مه کوه الله به درنه خفه شي رب العالمین به درنه خفه شي جهنم ته به دې بوځي جنت نه به دې منع کړي دنیا او آخرت به درنه تباه او برباد کړي ولې دا غټه خبره نه ده وایي نه دا غټه خبره نه ده دا ته زما د زړه نه نصیحت دوه خبرې یادې ساته ډېرې قیمتي اولنی احذر التسویف سبا بل سبا پرېږده سبا بل سبا پرېږده او سبا بل سبا کوا خو په دې شرط چې موږ له ګارنټي راکړي چې ته به سبا بل سبا ته پاتې بیا کوه بیا موږ ته داسې نشو ویلی خو موږ سره خو خپل ځاني دا ګارنټي نشته نو د اوس نه به توبه وباسي د دې منټ نه د دې سیکنډ نه هېڅ پته نه لګي چې 5 منټه بعد به ته یې او که نه به څومره ګناهونه چې تاسو کړي دي رب العالمین په هغه ګناهونو خبر دی او بیا تاسو خبر یې دا ګناهونه پرېږدئ که مونځ او تسبیح بندي نه کړې هغه شروع کړه که دروغ وایې پرېږده که ډوډۍ ورکوې پرېږده که جنګ جګړې کوې پرېږده که بېدیني ده پکې هر قسمې هغه پرېږده که ګیره خرې یا وړکې پرېږده او که نور هر قسمه ګناه ده پکې د زنا یا د پردو ښځو سره خبرې یا په ټلیفون باندې حرام شي نه کتل یا په انټرنیټ کې حرام شي نه کتل د دې دروازه په ځان باندې د وس نه بنده کړه او خالص توبه وباسه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي چې یو نفس ته دا پته نشتي ماذا تکسب غدا سبا به څه کېږي دی چې پته نشتي نو کېدای شي سبا ته نه په دې دنیا کې کېدای شي سبا ته نه نو سبا بل سبا مه کوه دویم نصیحت ته د زما د طرف نه دی خاص چېرته په دې دوکه نه شي چې الله دې له ګناهونه پټ کړي په دې چېرته دوکه نه شي په دې ډېر خلک دوکه کېږي هغه دې چې مړه خلک نه دي خبر چې مونږ به لګیا یو که نه ګیره خو زما شتي درس زه کوم مونځ زه کوم د هغه نور چې کوم ګناهونه دي کوم چې پټ دي کوم چې د الله په مخ کې کوم صرف والعیاذ بالله د دې سړي په زړه کې د الله قدر نه کوي چې د نور خلکو سره نسبت نه کوي او چې کله د ده او د الله په منځ کې مسله وي انټرنیټ کولاو کې او کین ورته الله اکبر او دغه ټیم کې ورته صرف رب العالمین ګوري نه دی به څه چلو کي فحش تصویرونه به کولاو کي غلط فلمونه به ولګوي سندره به ولګوي او بیا چې د کور نه راوځي نو بس ځان به سیټ را سیټ کي ګیره باندې به لاس ووي او مونځ ته به شروع الله به پرده اچولی نه دی اوس خو نه دی خبر هغه الله په مخ کې مونږ ګناهونه کوو چې هغه د خپل ځان مبارک وایي الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين الله خپل پیغمبر الله هغه ذات دی چې کله ته راپاسې هم ته اینې او کله چې ته سجدې کې مونږ ته مونږ په دغه وخت کې مونږ اینو په هر وخت کې به مونږ یو ته رب العالمین ته چې کله مونږ یوازې شو بلکل بیا هر قسمه ګناه کوو او چې کله مولوي صاحب ناست او پلار ناست او شیخ ناست او مفتي ناست او خور ناست او ورور ناست ښځه ناست بې ګناه څومره بې ادبي ده ګناه مونږ ته ګناه نه ښکاري والله که ګناه مونږ ته ګناه ښکاري څه شی خو لږ ساعت له ګناه ده خیر بیا به توبه وباسو مسله د چا ده که د الله سره تعلق ساتي خیر ګناه مه کوه الله به درنه خفه شي رب العالمین به درنه خفه شي جهنم ته به دې بوځي جنت نه به دې منع کړي دنیا او آخرت به درنه تباه او برباد کړي ولې دا غټه خبره نه ده وایي نه دا غټه خبره نه ده الله اکبر خو مونږ ته ده والعیاذ بالله د رب العالمین دا دین او د اسلام د دې قدر مونږ سره ختم شوی دی الله رب العزت قدر زموږ په زړونو کې نشته مونږ د مزدورۍ ټیټ خیال ساتو د خپلو بچو د خپلو ښځو نه ښه حیا او شرم کوو د خپل پلار مور نه ښه حیا او شرم کوو خو چې کله د رب العالمین سره مسله راشي بیا نه حیا نه شرم نه یره نه غټه خبره کته هېڅ هم نه ګورو بیا ځکه چې مسله د رب العالمین سره تعلق ساتي را به شي په جړه به شي په ژوند کې مې مزه نشتي په ژوند کې مې خوشحالي نشي ستا په ژوند کې به څه خوشحالي راشي د ژوند چې کوم مالک دی هغه ته خفه کړی تا ته به څه پیسې میلاو شي د دې پیسو چې څوک مالک دی هغه دې خفه کړی ته دغه رب العالمین راضي که او د اوس نه توبه وباسه د اوس نه هره ګناه پرېږده ته ګورې چې څنګه دې خوشحالۍ غیرتي ذات دی د چا احسان ګوره په ځان نه مني په ځان باندې د چا احسان نه مني
ابه نه چې ما توبه وایسته په الله مې احسان وکړو والله ته اوس توبه وباسه الله دله د دې وړې توبې په مقابله کې دنیا او آخرت درکوي دومره غیرتي ذات دی دا سوچ مه نه کوې چې الله لپاره مې وکړه او احسان مې ور واړو توبه مې وایسته نه نو دا درته زه وایم که الله د باندې پرده اچولي نو په دې دوکه کېږه مه دا خو الله مهربانه باچا دی